لنډه کیسه ورکه مارتینا. د موزیک غږ دومره لوړ و چې تر څنګ د ناست سړي غږ یې سم نه اورېده، چې هغه به خدای خبر ولې په هره دویمه خبره کې خندل او د بیرو پیاله به یې د ورسره راغلې مېرمنې څخه مخکې تشه کړه او د بلې پیالې غوښتنه به یې وکړه. مازدیګر و، را روانه شپه د کرسمس شپه وه او بار هم تر ماښام مخکې د بندېدو بندوبست کاوه. موسیقي غږېدله، د ولاړو سندرغاړو او موسیقي غږونکو سره سم بار ته راغلیو ټولو میلمنو په یو غږ سندرې زمزمه کولې. دی ناستو، موسیقي ورته خوند نه ورکوه. نن یې نوې جامې، څه چې پاکې جامې هم نوې اغوستې. څلورمه د بیرو پیاله وه چې نیمایي ته یې رسولې وه. د لوږې احساس یې کوو، خو نن د بار پخلنځی بند و، یوازې شراب خرڅېدل او یو څه پاکټي وچه میوه، جوسونه او بس. پلمه یې جوړه وه چې پخلنځی بند دی، که نه نو له ده سره په جیب کې د بیرو د بل ګیلاس پیسې هم نه وي. خړسړې مېرمن له راغلي سړي سره له ځایه ولاړه شوه. خپل سور رنګی کوټ یې واغوست، خوله یې په سر کړه، دسمال یې ښه کلک تر غاړې تاو کړ. د باندې سوړ باد لګېده، واوره نه وه. ده ته یې د خدای پامانۍ په ډول سر وښوراوه. خپله لاره یې ونیوله. د هغې پتلو سره ده د هوسایۍ احساس وکړ. د بار څخه خلک ورو ورو په وتلو ول. موزیک نور بند و. دی خپه و. په ټول بار کې دی یوازینی کس و چې یوازې راغلی و. نور ټول ډلې ډلې د خپلو کورنیو او دوستانو سره راغلي و. ځینې بیا جوړې وې. د خپل د خفګان د ختمېدو لپاره بل ګیلاس بیرو ته ضرورت درلود. د جیب څخه یې خپله زړه نسواري رنګه بټوه راوویسته. ټولې خانې یې ولټولې، یوه سکه یې هم ونه موندله. بټوه یې جیب کې کړه. د ګیلاس وروستی غړپ یې هم تر حلق تیر کړ. سترګې یې کش کړې، تندی یې ورګونج شو. ګیلاس یې پر میز کېښود. مخامخ یوه ځوانه نازکه تکه سره جنۍ د میز تر شا ودرېده. د کېناستو اجازه یې ورڅخه وغوښته. د جنۍ په لیدو هک پک پاتې شو. مسکی شو، لاس یې وښوراوه، د کېناستو بلنه یې ورکړه. تر سترګو لاندې څو وارې غلې غلې جنۍ ته وکتل. د هغې د عطرو خوشبويي وار په وار ده ته سکون ورکاوه. جنۍ سره بخون ویښتان درلودل. هغه یې تر شا قیتک کې بند کړي وو. پوزه یې وړه خو بوکه وه. نازکې سرې سرې شونډې او ښکلې غټې غټې تکې شنې سترګې وې. جنۍ څوک ور یادول، له نشې څخه لږ را بهر شو. په مغزو یې زور واچوه. جنۍ ټوله د مارتیني په شان وه. سترګې یې را ډکې شوې، خو خپله ژړا یې ټوله پټه کړه. د جنۍ خواته د بار ګارسونه راغله او په مسکۍ انداز سره یې ورنه وپوښتل چې د څښلو لپاره څه غواړي. هغې ورته وویل چاته سترګې په لاره ده، وروسته به فرمایش ورکړي.
د بل چا د راتلو زیری ور باندې ښه ونه لګېده. هغه احساس وکړ چې ایرکا را روان دی او مارتینا ورڅخه غلا کوي. له دې سره یې بیا د جنۍ څخه کرکه راغله. مخکې تر دې چې د هغې ایرکا راشي، د خپل زوړ کوټ راواخیست، د تلو تیاری یې ونیو. کوټ یې واغوست. مخامخ جنۍ ولاړه شوه. مسکی شوه او مخامخ نوې راغلې زړې او مدرنې مېرمنې ته یې غاړه ورکړه. څو وارې یې ښکل کړه. د مېرمنې په لیدو د ټکان خور. اوسا شو چې ښه ده کوم ایرکا خو رانغی. اوس ورته شرم ښکارېده چې بیرته کیني. نوې راغلې مېرمن خپل کوټ وویست. خوله یې له سره لرې کړه او د ته مخامخ چوکۍ باندې کېناسته. تر کېناستو مخکې د ته پام شو. د خدای پاماني واخیسته. زړه مېرمنه چې د ځوانې جنۍ زړه کاپي وه پر خپل ځای ولاړه پاتې شوه. د شونډو لاندې ورو وویل الکس. د الکس د نوم په اورېدو د ټکانو خور په خپل ځای وچ پاتې شو. سترګې یې وموښلې. بیا یې زړې ته وکتل. زړه نازړه یې وویل مارتینو. د مارتینو د نوم په اورېدو زړې ورمنډه کړه او د ته یې غېږه ورکړه. جنۍ حیرانه وه. هغې خپلې اوښکې نشوی پټولی. زړې دی په غېږ کې ټینګ نیولی و. دواړو ژړل، خو د ارمان کاوه چې کاشکې نن ځان وینځلی وای او پاکې جامې په تن کړې وای. د په لړزېدلي غږ ورنه وپوښتل ایرکا. هغې ورته په ځواب کې وویل هغه 10 کاله وړاندې په یو ترافیکي پیښه کې ومړ. بخښنه غواړم. زړې ورنه وپوښتل تاسو دې ښار ته کله راغلي یاست؟ د ځواب ورکړ 10 کاله مخکې. د شپې 10 بجې وې چې د زړو خلکو ساتنځای کې د نوکریوال په تلیفون زنګ راغی. د تلیفون تر شا د یوې مېرمنې غږ و چې ویلې الکساندر جوزف نن شپه له موږ سره دی. سبا ماښام به یې در ورسوو. نوکریوال مسکی شو. ځان سره یې وویل راته کومه نوې خبره ښکاري چې دا 10 کاله ښاغلی جوزف سره مارتیني یوازې دې ورځې کتل او نن یې شپه هم ورکړه. د لیکلو وخت د دسمبر 25 کال 2014 4 پراګ.